د کورنیو چارو وزارت وايي په کابل ښار د نن سهار راکټي بریدونو کې 8 ملکي وګړي شهیدان او لږ تر لږه 1 تنه ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دا راکټونه د 11 او 4 امنیتي حوزو له اړوند سیمو څخه چې په 2 سوزکي ګاډو کې ځای پر ځای شوي وو توغول شوي دي. په ژوره خواشینۍ سره چې زموږ 8 تنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. د ترهګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته ښیي او دا د یو ملت پر وړاندې ښکاره دښمني ده. ټولنیزو رسنیو خپاره شوي ویډیوګانو کې ښکاره چې راکټونه د کابل ښار په استوګنیزو سیمو او د ښار په منځ کې لګېدلي چې ډیری شهیدان او ټپیان لاسي پلورونکي او لارویان دي. ولسمشر محمد اشرف غني دغه تروریستي بریدونه غندلي دي. هغه ویلي د نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره ګډې مبارزې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژي ملاتړ ته اړتیا ده. چارواکي وایي چې په کابل ښار د وسلوال طالبانو ننني بریدونه د دوی د روانې جګړې یوه برخه ده چې د جګړې په ډګر کې تر عملي ماتې وروسته یې پیل کړي. د دوی په وینا وسلوال طالبان غواړي په دغه ډول بریدونو سره د خلکو روحیه وځپي. د چارواکو په وینا وسلوال طالبان په هلمند او کندهار کې تر سختې ماتې وروسته اوس مهال غلچکیو بریدونو ته مخه کړې ده. د امنیتي چارو کارپوهان هم د دغه ډول بریدونو اصلي عاملین وسلوال طالبان بولي. زما په عقیده باندې چې څوک وربند نه کوي او څوک د سولې خبرو ته په عملي توګه باندې نه را میدان ته کیږي مسؤلیت د هغوی دی چې هغه زما په عقیده باندې طالبان دي او طالبان دې ته زمینه نه برابري چې نور ګروپونه هم دلته فعال شي او فایرونه وکړي. که تاسو وګورئ 2 ځل 3 ورځې اوربند وشو په هغې اوربند کې قطعا یو فایر هم ونه شو چا فایر هم ونه کې امنیت ټینګ نو معنا دا ده چې د دې مسؤلیت څخه زموږ مخالفین د حکومت مخالفین ځان نشي خلاصولی. د کابل ښار ایمرجنسي روغتون ته د یادې پیښې د شهیدانو او ټپیانو د کورنیو غړي راټول شوي چې له روان وضعیت څخه سخت اندېښمن ښکاري او له وسلوال طالبانو څخه غواړي چې نور له دې ډول بریدونو لاس واخلي. کاش که مثل موارد جای وجود خود گفته یک آنسا سامان اونجا ببینن که نمیتونن کار مرده از یا زنده از چیه. جای بسیار تاسف است ولی چیزی گفته نمیتونم چون این مملکت چون این انتظار باید داشته باشیم که هر روز راکت بخوریم، هر روز انتحار شو، هر روز ما قربانی بتیم. د یادونې د څو میاشتې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړو مراسمو او د خپلواکۍ د 101 کالیزې د لمانځنې پر مهال هم داسې راکټي بریدونه شوي وو.